سلامونه نیکی هیله ملګرو په دې هیله ټول روغ جوړ اوسئ د ویلت مومنټم بابلازیا چینل ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې موږ تاسو سره وعده کړې وه چې موږ به د امازون کریپټو کرنسۍ فورکس نیټورک مارکیټینګ افیلیټ مارکیټینګ د یوټیوب څخه د پیسو ګټلو په اړه د ټولو په اړه خبرې اترې کوو او تاسو ته به دا راهنمایي کوو چې څنګه وشئ کولی له خپل کور څخه د عاید څښتنان شئ او له خپل کور څخه د عاید لارې چارې ځان دپاره ولرئ. نو په دې ویډیو کې موږ د کریپټو کرنسۍ یو له مشهورو صرافیو څخه بینانس دی. بینانس باندې خبرې اترې کوو. بینانس څنګه جوړیږي، که تاسو په افغانستان کې، که تاسو خارج کې یا په اروپا کې، امریکا کې، هر ځای کې چې تاسو څنګه کولی شئ بینانس ته لاسرسی پیدا کوو، بینانس ته خپلې پیسې ولېږئ او د پیسو لیږلو ټول هر څه تاسو په دې ویډیو کې په عملي شکل ښودلی کېږي. که غواړئ کریپټو په مسلکي ډول زده کړئ، د کریپټو زده کړه له الف تر یا په پښتو ژبه باندې وکړئ، نو کولی شئ لومړي کمنټ سره ښکاره کړئ، وټساپ نمبر باندې کلیک کړئ، مستقیما موږ سره اړیکه ونیسئ، زموږ راتلونکي درسي صنف کې ګډون وکړئ تر څو وشئ کولی په بینانس کې خپل سفر پیل کړئ او د کریپټو نړۍ ته داخل شئ او مسلکي ډول له دغه برخې ګټه واخلئ. او که تاسو چېرته په دې بازار کې تاوان سره مخ شوئ، تاسو هم تشویش مه کوئ، موږ ستاسو لپاره حل لاره لرو او دغه مسلکي صنف ستاسو سره مرسته کوي تر څو په دې بازار کې راتلونکو څو میاشتو کې خپل ټول تاوانونه راوباسئ او بیرته په ګټه باندې په دې بازار کې مخې ته لاړ شئ. نو راځئ زه د بینانس په اړه غږیږو، څه شی ضرورت دی او څه شي ته اړتیا ده، په دې ټول باندې خبرې اترې کوو تر څو وشو کولی مخې ته لاړ شو. تر ټولو لومړی راځو چې مهم اسناد څه شی دي. که تاسې چېرته په افغانستان کې اوسېږئ، تاسې ضرورت دې ته لرئ چې مهم اسناد د هغې څخه پاسپورټ او تذکره ده چې تاسې باید ولرئ چې دې ته KYC ویل کېږي یا نو یور کسټمر ویل کېږي. او ورسره خوا کې پاسپورټ ده چې دواړو د تذکرې خو طبعا الکترونیکي تذکرې منل کېږي، دا نورې تذکرې نه منلی کېږي. نو د لپاره ضرور ده چې تاسې الکترونیکي تذکره ولرئ او که نه لرئ پاسپورټ چې وخت پکې موجود وي، هغه پاسپورټ مو باید موجود وي تر څو تاسو وشئ کولی ګټه ترې واخلئ او مخې ته لاړ شئ. نو ورځو مخې ته او په دې باندې غږیږو چې موږ تاسو څنګه کولی شو له دې سفر ګټه واخلو او د بینانس لومړي قدم ته څنګه ور داخل شو. راځئ ورځو مخې ته. دلته راځو، تاسې کولی شئ په تلیفون کې مو بینانس اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ یا په لومړي لینک کې لومړي کمنټ ته سر ورښکاره کړئ او کوم لینک چې لومړی لینک د بینانس په اړه دی په هغه باندې کلیک کړئ. بینانس مستقیما تاسې اپ سټور یا پلی سټور ته بوځي په آیفون او سامسنګ موبایلونو کې او تاسې کولی شئ په مستقیم ډول بینانس ډاونلوډ کړئ او ګټه ترېنه واخلئ. راځو دې ته، که تاسو په کمپیوټر کې غواړئ KYC کنفرمیشن وکړئ نو تاسې څه شي ته اړتیا لرئ؟ تر ټولو لومړی تاسې یو ایمیل ته اړتیا لرئ کوم چې ضرور دی چې تاسې باید خپل اکاونټ ور باندې راجستر کړئ او ګټه ترېنه واخلئ. نو زه دلته یو ایمیل راخلم امتحاني ډول باندې تاسو لپاره. راځو مثلا دلته مثلا موږ تاسې ایمیل وهو ریفرال آی ډي کې تاسې کولی شئ دلته دغه آی ډي اضافه ځان سره ورکړئ چې وشئ کولی ګټه ترېنه واخلئ او مخې ته لاړ شئ. دا یو اضافه کار دی، یعنې اضافه برخه ده او تاسې کولی شئ دغه ریفرال آی ډي ګټه واخلئ تر څو مخې ته لاړ شئ. نو زه دلته دغه ریفرال آی ډي نمبر تاسو ته وهمه KNPHSIVB. نو تاسې کولی شئ دا در سره دلته کلیک کړئ او دلته ولیکئ او د هغه وروسته نیکسټ کلیک کړئ او کولی شئ کله چې په لاندې لیک باندې کلیک کړئ مستقیما تاسې دلته راځئ او تاسې ریفرال آی ډي مستقیم ډول باندې راځي. نو دلته به تاسې یو ایمیل کنفرمیشن په ایمیل ادرس کې لاسته راوړئ او د هغې وروسته به تاسې وشئ کولی مخې ته لاړ شئ. نو زه به ایمیل ادرس چک کوم تر څو وشو کولی مخې ته لاړ شو. البته د ایمیل باندې یو اکاونټ شته دی، نو دلته موږ او تاسې د ایمیل بل ایمیل ورکړو. دلته بیا هم تاسې کولی شئ KNPHSIVB دا ورکړئ در سره او د هغه وروسته تاسې کوډ لاسته راوړئ او د کوډ لاسته راوړلو وروسته به تاسې وشئ کولی ډېر په راحت شکل اکاونټ ته لاګین شئ. دلته موږ او تاسې 288 څلور دقیقې اتیو کوډ راغلی دی او څلور. نو وبخئ راځو پاسورډ کېدو. مثلا ته موږ پاسورډ کېدو یو دانه
پاسورډ مو باید د 8 حرفو څخه ډېر وي، یو غټ حرف ولري، یو وړوکی حرف ولري، یو سپیشل کرکټر که پکې وي ښه ترخه او که نه فرق پکې. مثلا دلته موږ عمران 8 2022 ورکړی دی. ځو مخې ته اکاونټ جوړ شو، یعنې اکاونټ ډېر نارمل جوړېږي، ډېر اسانه جوړېږي په بایننس کې. تاسو کولی شئ ډېر په اسانه ډول اکاونټ ته لاګین شئ. له دې وروسته مرحله چې کومه ده هغه ستاسې لپاره ډېره مهمه ده چې ستاسې اسناد KYC کنفرمیشن دی. نو دلته به تاسې راشئ افغانستان به کلیک کړئ. تاسې درې شیان غواړي: پرسنل انفارمیشن، ګورنمنټ ایشوډ آی ډي او لایفنس چیک. چېرته اوسېږئ هغه اسناد تاسو نه غواړي. نو راځو مخې ته. تاسې کولی شئ په بایننس په تلیفون کې هم اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، په تلیفون کې هم ترسره کړئ. مخې ته لاړ شئ. مثلا دلته راځو کنټري ریژن، دلته کنټري ریژن خپل انتخاب کړو، ډیټ اف برث او هر څه خپل ورکړو. دا نومونه باید کوم اسناد چې تاسو ورکوئ هغه اسنادو باندې مکمل وي. ځینې خلک په دې کې اشتباه کوي. فرست نیم او لاست نیم زموږ او تاسو په پاسپورټونو او تذکرو کې هر څه کې فرست نیم او لاست نیم لیکل شوی، میډل نیم نه دی لیکل شوی. دلته هم میډل نیم حتمي نه تاسې ورکړئ. تاسې کولی شئ لاست نیم او فرست نیم ورکړئ. خلاص دلته کال ورکړئ، میاشت او ورځ. نو دا وروسته تاسې کولی شئ کنټینیو کلیک کړئ او د هغه وروسته تاسې ګورنمنټ ایشو آی ډي ورته ورکړئ او لاندې په ادرس کې ستاسې کوم لوکیشن چې غواړئ کابل ولیکئ. خلاص قبلې مشکل نشته. د هغه وروسته ستاسې لپاره لایو عکس درنه اخلي. تاسې عکس ورکوئ. مثلا یا ته وایي چې سر ښي طرف ته چپ طرف ته که یا پورته ښکته کړئ یا مو خوله خلاصه کړئ یا مو تندی ټیټ او جګ کړئ. کنفرمیشن در باندې کوي چې تاسو روبوټ نه یې، انسان یې. د هغه وروسته تاسې کولی شئ مستقیما د 48 ساعتونو په منځ کې ستاسې ویریفیکیشن چې دی د تکمیل شي. او که چېرته مثلا ستونزه پکې نه وي په تقریبا په 1 ساعت منځ کې ستاسې هر څه تکمیلېږي او تاسې کولی شئ ګټه ترېنه واخلئ. د هغه څخه وروسته تر ټولو مهم څه چې دی تاسې څنګه کولی شئ بایننس کې خرید و فروش وکړئ. د دې لپاره به راتلونکي ویډیو باندې غږېږم. تاسې کولی شئ د ویلث مومنټم به بلال ضیا چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو راتلونکي ویډیو تاسو زر راورسېږي او له نورو مخکې خبر شئ. او تر پای لایک کمنټ در سره حتما وکړئ تر څو نورو ملګرو ته ویډیو ورسېږي او هغوی هم له دغه سیسټم ګټه واخلي او خپل ژوند د بدلون لپاره ترې مستفید شي. نو د راتلونکي ویډیو باندې لپاره زموږ د یوټیوب چینل سره پاتې شئ تر څو ستاسې لپاره غوره او ژوند بدلونکي فرصتونه په عملي ډول شریک شي. تر بیا ښه وخت کې جاري. الله حافظ.